السلام علیکم قدرمن اوریدونکو او کتونکو مونږ تاسو د پاره یو نوې سلسله شروع کوو او په دې کې به تاسو ته مونږه دا وایو او خایو چې د پښتو د فلم ابتدا کله وشوه او بیا د هغې نه پس د 1900 نه پس تر دې دمه څومره فلمونه او په یو کال کې څو فلمونه جوړ شوي دي. در یاده به کومه چې د پښتو لومبی فلم لیلا مجنون په کال 1941 کې په سینما باندې لګېدلی و. د دې فلمساز رفیق غزنوي، هدایتکارم رفیق غزنوي و او موسیقار چې و نو دا د دې د موسیقۍ طرزونه دا حمزه بابا جوړ کړي و. هیرو رفیق غزنوي، هیروین حبیب جان وه چې سندرغاړې م وه. سیکنډ هیرو وزیر محمد خان و چې په ډبلیو ام خان یادېدو. د ده په اواز هم په دې کې سندرې دي، د حبیب جان او رفیق غزنوي په اوازونو هم سندرې دي او په دې کې امیر حمزه خان شینواري د کردار په لحاظ سره هیرو راتلو، ولی اواز د فلم سره سمون نه خوړو، نو دغه د هیرو کردار رفیق غزنوي ته ورکړی شو او حمزه بابا ورکې د قاصد کردار وکړو. او ناموره سندرغاړي صبر النساء چې د کشور سلطان ترور وه، هغه هم په دې فلم کې دویمه هیروین وه. په کال 1980 کې د فلمونو د جوړولو ابتدا عزیز تبسم وکړه. یوسف خان شیربانو د دې فلم سازانو سید نذیر حسین، شفیق قاضي، مدد علي مدن، هدایتکارو عزیز تبسم او موسیقارو لال محمد اقبال. لال محمد اقبال دا په اصل کې دوه کسانو، ولې دوی چې څومره پروډکشن کړی دی، یعنی د فلمونو یا نورې نغمې دی ترتیب کړي، نو دغه یو نوم پکې راغلی دی، لال محمد اقبال. د دې فلم اداکارانو بدر منیر، یاسمین خان، شهباز درانی، شیرین تاجه، فضل محمود، ساقی، راجا مثل خان، نگینه خانم او نعمت سرحدي. بیا په 1981 کې د رخیبر فلمسازو حبیب الله خان، هدایتکار ممتاز علي خان، موسیقارو رفیق شینواری او د دې اداکارانو سوریه خان، آصف خان، رب نواز، نگینه خانم، امان، ماجبینه او عمر دراز. اوم په 1981 کې بادر خان په نوم باندې فلم جوړ شو. د دې فلم سازو چاتا خان په ناوې د یو شپې کې د کامیډي رول کړی دی او د دې هدایتکارو بی آر سید، موسیقي وه د کمال احمد. د دې اداکارانو رخسانه، همایون قریشي، نگینه خانم او داسې نور. هم په دغه کال 1981 کې ادم خان دورخانه هم د سینما پردې ته ورسېدو. د دې فلم سازو شکیل ایوب، هدایتکارو عزیز تبسم، موسیقي د نیاز محمد وه یا نیاز احمد وه او سندرې ولا ډاکټر لاجور سلیم لیکلي وي. په دې کې ښکاره اداکارانو بدر منیر، یاسمین خان، فضل محمود، شیرین تاجه او نعمت سرحدي. هم په دغه کال 1981 کې عجب خان فلم کتیل شفاهي جوړ کو. عجب خان افریدی چې رحیم ګل هدایتکارو او موسیقار عنایت حسین خضروي. په دې کې هم نمایه کردارونه چې دي نو دا د یاسمین خان، آصف خان، آغا کریم او داسې نورو. موسی خان ګلمکی د دې فلم سازو رحیم ګل، هدایتکارم رحیم ګلو او د موسیقۍ طرزونه ولا جوړ کړي اس ټي سنی یعنی سموئل ټاکورداس. په دې کې ښکاره اداکارانو آصف خان، یاسمین خان، آغا کریم، امان، سوریه خان او صابر وسیم. کله خزان کله بهار دا فلم هم په 1981 کې جوړ شوی. د دې فلم سازانو سید امیر سرحدي او گلزار احمد. د دې هدایتکارو جمیل احمد او د موسیقۍ تړون والا کړو دل نواز. په دې کې ښکاره اداکارانو امان، نگینه خانم، همایون قریشي، نورین، نظر، چاتا خان او سمت خان.
دا و د یو اویایم پورې د فلمونو تفصیل چې ما تاسو ته وړاندې کو. تمه لرم چې دا سلسله به ستاسو خوښیږي. په را روانه لړۍ کې به تاسو ته مونږ د کال 1902 اویایم او د 3 اویایم د فلمونو تفصیلات درکو. نو ما به د خپل نظر نه خبروي او دا به راته وایي چې یاره دا لړۍ مونږ دوامدار وساتو او تاسو دې ته په کوم نظر ګوري. بنیادي وجه دا ده چې که زه هر رنګه ویډیوګانې وکړم چې هغه ډېرې تاریخي او ډېرې معلوماتي او پار لحاظ سره دې نو د کتو وړ وي، خو له بدې برخې هغه پروګرام چې ما پې ډېره خواري کړي او په هغې کې ډېر څه وي، ولې هغه زما د چینل ګراف په ښکته راولي، ځکه چې خلک د فلمونو په هکله معلومات ډېر زیات خوښوي. نو مجبوري ده زه به د فلم په حواله هم کله ناکله دغسې یو پروګرام کوم. کیدای شي تاسو زما هغه نورو پروګرامونو ته خیال شي او هغه وګورئ، په هغې کې څه ووینئ، په هغې کې څه زده کړه وکړئ. مانه به ونه کوئ، خو په هغه کې چې څه وي ما چې کوم بیان کړی دی نو د هغې نه کیدای شي تاسو ډېره زده کړه وکړئ. تمه لرمه چې ما به د خپل نظر نه ارومرو خبروئ. نو دا څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ما په پښتو فلمونو باندې کتاب لیکلی دی، پښتو فلمونه تاریخ، تحقیق او تنقید، او دا ټول فهرست په دغه کتاب کې موجود دي. نو دا ما چې نن بیان تاسو ته وکړو دا مې د دغه کتاب نه وکړو. که چاته دغه کتاب پکاري نو ما سره رابطه کولی شي. ټلیفون نمبر دی 0333 915 6452 او د ډاک خرچه دا په ما ده او د پښتو فلمونو د کتاب بیه دا 1.5 روپۍ ده. په دې کې د سټوډیوګانو، سینماګانو او دغه شان د اداکارانو انټرویوګانې ورسره د موسیقارانو، هدایتکارانو، فلم سازانو دا ټول تفصیلات په دې کې موجود دي. او بیا د هغه فلمونو فهرست پرکې هم دی چې د 1940 نه واخله تر 1920 پورې څونه فلمونه د پښتو جوړ شوي دي، څونه ریلیز شوي دي، څونه کامیاب دي، څونه ناکامه دي، دا ټول تفصیلات تاسو په دغه کتاب کې لوستلی شي. نو دا پروګرام تاسو ته پیش کوي حاجی اسلم آفیشل او ایډیټینګ او تکنیکی همکار دی اسامه اسلم. پیشکش حاجی اسلم آفیشل. تر بلې خپرونې د لوی الله په امان.